بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والثلاثون شپږ دیرشم نمبر حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه، دا أبي هريرة رضي الله عنه روايت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا روايت كي دا نبي صلى الله عليه وسلم قال دا الله نبي فرماي: من نفس عن مؤمن، چاچ لرکو دا یو مومن کربتا یو غم، من کرب الدنیا دا غمونو دا دنیانا، نفس الله عنه لری بکی اللہ تعالی ددنا کربتا یو غم، من کرب یوم القیامة دا غمونو دا ورځې دا قیامت. مقصد دی حدیث غداره چې په یو مومن باندې یو غم راغی، یو تکلیف پی راغی، یو درد پی راغی، یو مصیبت پی راغی، یا پی دسی پریشانی را لا د مال، لاسی تنگ شو، قرضدارو نه تنگ شو وغیرہ، تا تی دا غم لری کو، خسته خبری دی وتا وکړي، تسلی دی ولا ورکړه، او دا دی وتا ویلی چې زدا دنیا ده او د الله تعالی د طرف نه امتحان دی، تسلی دی ولا ورکړه، یا لاس دی وسره واړو، کمال ته ضرورتي وغیرہ. نو د قیامت ورځ د غمونو ورځ دا ورځ د یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، ټول خلق به یو د بل نه تختی، مور او پلار نه به انسان تختی، د بچو نه به تختی، د ښځې نه به تختی، د خاوند نه به تختی، هر څوک بزان لا د تیښتې لاره هغه لټوي. نو دغه د غم ورځ چې ته غواړې چې تا ته اسانه شي او ستانه تکلیف هغه لرې شي، کم شي، نو په دنیا کې د مؤمن سره ښه کوه، دغه سره غم راضي کوه، په غمونو کې ورسره شریکېږه، نو قیامت دغه سختې به تا ته اساني. ومن یسر علی معسر، او چا چې اسانتیا وکړه په یو تنګلاسي انسان باندې، مثلا ستا په یو چا قرض دی او دغه لاس تنګ شو، ته ورسره اسانتیا وکړې، د اسانتیا یې ډېر شکلونه دي، قرض ورته معاف کړي ټول، یا څه ناڅه، یا وله ټیم ډېر ورکړي. یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، اسانتیا به راولي الله تعالی په تا باندې په دنیا او آخرت کې. ته چې په دنیا کې د خلکو سره ښه کې، د خلکو سره لا سړی، نو دا تا ته دنیایي فایده هم در رسوي، اخروي فایده خو در رسوي، خو دنیایي فایده هم در رسوي. د دې وجه نه خپل چم ګاونډ کې کتل پکار دی چې چا ته تکلیف دی، څوک په څه غم کې دی، ستا وسه کېږي د خپل وس مطابق د هغو سره لاس اړوه، دنیا به دې هم ښي، آخرت به دې هم ښي. دا حدیث وایي. ومن ستر مسلما، او چا چې پرده واچوله په مسلمان باندې، په یو عیب ولیده، په یو ګناه ولیده، یو تقصیر د هغې نه وشو، یو غلطي ته وشوه، او تا په پرده واچوله چې زه انسان دی، د آدم علیه السلام بچی دی، د هغه نه خطایي شوې وه، د ده نه هم کېږي، پرده دې پې واچوله، خطایي ته وشوه، نو الله به په تا پرده اچوي، ستره الله، پرده به واچوي په ده باندې الله تعالی فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. داسې مه کوئ چې د یو چا نه یو تقصیر وشي او په خلکو کې د هغه ته وشرمئ. والله فی عون العبد، والله تعالی د بنده په مدد کې وي، ما کان العبد فی عون اخی، تر څو چې بنده د خپل ورور په مدد کې، دا چې ته د بل سره لاس اړې، بل سره ته مدد کې، بل سره ته تعاون کې، الله به تا سره کوي. دا حدیث مونږ ته ګوره پورا انسانیت ښیي. څوک چې غواړي چې انسانیت یاد کړي، د دین نه یاد کړي، دا چې خلک په دین نه پوهېږي دا اوس جدا مسله. ومن سلک طریقا، او څوک چې روان شو په یو لاره، د طریق نه مراد دلته ظاهري لارم ده او باطني لارم ده. ظاهري لاره دا ده د کور نه چې ته وځې په لاره باندې کور ته نه را روانې مدرسې ته د علم زده کولو دپاره. باطني لاره یې دا ده چې کتاب کولاو کې په کور کې ناست او ګوري، او سوچ او فکر هم کې د الله په قدرتونو کې، په دین اسلام کې، د نبی اسلام په نبوت کې. نو دا دوانه لارې ته مراد دي. مدرسې ته چې ته راځې، دا نیت کوه چې الله به راله جنت راکوي،
بیا به دادونه غیر حاضرین به هم نه کې او نا وخت به هم ناراضي بیا به ښه په ټیم باندې راځي ځکه دغه لار باندې چې زما نو ماته په جنت ملاويږي نو جنت ته چې خلک زی تادی کوي فاستبقوا الخيرات وسهل الله له به طريقا الى الجنه آسان به کې الله تعالی دته پدې علم د دې تک د وجنه د علم د تک د وجنه د علم د حاصلولو د پاره شي دا په دې لار روان دي نو الله بدته د جنت لار هغه آسان کی ان شاء الله بیان کې براش چې د محشر میدان نرستا پولیسرات دي لاندې جهنم دي او پورې غاړي جنت دي په دغه لارو به تیریږي دلته چې د سبق ویلې دین دی ویلې په دې باندې د عمل وکړو او په دې باندې ته پوه شې او مهنت او خواري وکړه دا ته ځان له د جنت لارې اسانه دا مدرسه ګورې دي چې نه چې مونږ صرف د شوق د وجه نه وایو دا مونږ د دې د وجه نه وایو چې الله مونږ نه په دې راضي کیږي په دې باندې مونږ ته جنت ملاويږي د دې وجه نه دې کې هر قسم تکلیف چې راځي انسان باغه برداشت کوي دا یوازې د دې د پارنده یزه په سبق پوه شم او خلکو ته وخیمه علم کې ګوره یوازې دا مقصد نه دی ټیک دی چې دا اهم مقصد دی د دې ډېر مقصدونه دي د علم ډېر فواید دي یو فائدہ ده چې علم حاصل اول دا یو لوی سبب ده د اسبابو د جنت نه دا حدیث په دلیل ده صحیح روایت ده د مسلم دا چې تا کله دا سوچ وکي چې علم د پاره چې ز په یو لار زما د دې وجنه ماته د جنت لار اسانيږي بیا د پسر باندې د لک درد او میلمانه دی 15 شپک کسان راغلیو او گزاره کې دا بیا بته دا سبق کې غیر حاضری اونې کې خو دا حدیث یادي ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله اواش راجم شي یو قوم یو ډله یو جماعت په یو کور د کورونو د الله کې د دې وجنه د مخ کې مل شو چې په مساجدو کې درس کول د قران او د سنت دا غوړه دي په نسبت د دې چې په بل ځای کې وشي اگر که په بل ځای کې هم د دې درس کول پکار دي او په مساجدو کې غوړه دي یتلون کتاب الله د الله کتاب الولی تلاوت الكتاب ناظره وي الفاظ صحیح کوي حفظ خي د الفاظ صحیح وایا صحیح خدانه کوا دته ویل کې یتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم او دغه درس کې په خپل منځ کې مدارسه دي ته ویل کې دغه معنا دغه ترجمه دغه مقصد خپلو کې کیږي د دې وجه قران کې ماته استویلو چې ګوره صحیح دعوت او پوره دعوت دا چې الفاظو باندې خواري وشي په معنا باندې خواري وشي او یو اصلاحي بیان موشي دا پوره دعوت ده الا نزلت عليهم السكينه مگر نازل بشي په دیو باندې آرام سکینه څه ته ویل کیږي آرام تزړه به مطمئنی دلته چې دا مدرسې لراځي کروڑ روپۍ به نه ګټلې لک به نه ګټلې لس به نه ګټلې بلکې د جب نه به تلی خو خبر مطمئنی او دا منډیانو ته او د بینکونو ته او د بازارونو ته وغیرہ ته چې کوم ځای ته خلک زی او په لکونو ګټي دیو سره به سکون او آرام او اطمینان نه وي دا چې بیا راځي کور ته دا چې ګولې وانه شي د خوب نه ورځي مگر هغه خلک چې مالدار او مؤمنان هم وي هغه به ډېر خلک دي ذالک فضل الله یوتیه من یشاء کله نور ګوره طالب العلم ته مدرسې لراځي او سبق وای به د دې نزي ګولې مولو ته ضرورت نشته هغه خوب ورځي چې خوب رانه وته چې کتاب وګورم به وده شوی دقه ته ویل کیږي سکینه دې ته ویل کیږي آرام زړه به خوشاله دې نه به وځي خو خوشاله الحمدلله موږ نن خسته سبق یو یادم او بل چې څه غټلی به څه ویللی غصه به چې چا سره جنگ وکم دا د دین برکت وغشیتهم الرحمه او د الله رحمت به سم پټ کی دون ډیر رحمت د په الله تعالی او کې چې د انسانانو په کې پټ شي نو لګ رحمت په دی باندې الله تعالی نه کې ډیر کوي او کاروبار او کور کې چې ته پاتې شي او درس ونه وي د یو غیبت او د بل غیبت بیا په غضبونو کې پټي وحفتهم الملائکه او ملائکه به تیګرا اچي دا هم فضیلت ده د علم ځکه ملائکه پاک خلق دي پاک مجلس لږي ګنده مجلس لنځي وذكرهم الله في من عنده او یاد بکی دی لره الله تعالی فی من عنده باغه مخلوق کې چې د الله تعالی په نږ دي چې هغه ملائکه دي ومن بطأ به عمله او چاله چې رستکو عمل ده هغه یعنی عمل کمزور و ځکه انسان چې مخکې دي په خپل عمل باندې دا عمل د کمزور او چاله چې رسته کې عمل ده هغه
ځکه آخرت کې چې ته پرواز کې ته چې مزل کې ته چې مخ کې دی ته چې په پولیسرات باندې دی نو ته په نیکو اعمالو تیز دی او بد اعمال چې دي دا بیا کونډي دي تا ته بچول کیږي ته په غورځيږي نو چاله چې رسته کو عمل دا غلم یسرع به نسبه نو نسب دلره نشي تیزوله کته د نبی زوی او یا د نبی پلاری خو چې ستا اعمال صحیح نه نو ګوره ته ترقی نشي کولای ته په منډه باندې نشitله ته مخ کې نشitله په آخرت کې هټول ترقیانه په اعمال وي رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی بهذا اللفظ په دې الفاظو چې دا کم ذکر شو